سلامونه او نیکی هیلې دوستانو، هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. نن ورځ غواړم تاسو ته یو څو مهمې نکتو په اړه باندې لنډ معلومات شریک کړم. دا مهمې نکتې دي د شمسي تختې په اړه باندې. نو کله چې تاسو د لمریزې برېښنا سیستم یا سولر سیستم د خپل دفتر یا کور لپاره فعاله کوئ، چې دغه سیستم په مجموع کې له خورا زیاتو شیانو څخه تشکیل شوی دی یا زیاتو وسایلو څخه تشکیل شوی دی، لکه شمسي تختې، کیبلونه، فیوزونه، فیوز بکسونه، وایرونه، بیټرۍ، انورټرونه او دغسې نور چې زیات وسایل دي چې په مجموع کې دا یو سیستم تشکیلوي. نو چې د دغه سیستم تر ټولو مهمه برخه شمسي تختې دي چې د لمر وړانګې چې دي په برق تبدیلوي. نو کله چې تاسو دغه سیستم فعاله کوئ، نو تاسو ته د دې ضرورت پیدا کېږي چې تاسو یو ښه شمسي تخته چې ده انتخاب کړئ تر څو ستاسو سیستم ښه کار وکړي، نو تر څو ستاسو سیستم یو پیاوړی سیستم وي او زیات برق تولید کړي. نو د دغسې یو پیاوړي او ځواکمن سیستم د فعاله کولو لپاره تاسو یو ښه شمسي تختې ته ضرورت لرئ. نو د دغه شمسي تختې په انتخاب او رانیولو کې به دغه نکتې له تاسو سره مرسته وکړي. نو مخکې له دې چې تاسو شمسي تختې رانیسئ یا یې واخلئ، نو دغه یو څو نکتې چې دي په نظر کې ونیسئ. دغه مهمې نکتې به تاسو له مالي او اقتصادي زیان څخه وساتي، ځکه چې شمسي تختې خورا قیمته دي. موږ تاسو خورا زیاتې پیسې ورباندې مصرفوو. نو کله که موږ تاسو دغه غلط انتخاب وکړو یا غلطې شمسي تختې راوړو، نو موږ تاسو به یو لوی اقتصادي زیان کړی وي. نو د دې اقتصادي زیان د مخنیوي لپاره، همدارنګه د دې لپاره چې زموږ تاسو سیستم خورا زیات دوام کوي، نو موږ تاسو دې ته ضرورت لرو چې ځینې نکتې باید په نظر کې ونیسو. غواړم نن ورځ همدغه څو مهمې نکتې له تاسو سره شریک کړم تر څو ستاسو سره د شمسي تختې په رانیولو او اخیستلو کې مرسته وکوي. راځم د دې مهمو نکتو تشریح کولو ته. لومړۍ نکته د شمسي تختې ټکنالوژي ده. د ټکنالوژي له نګاه څخه موږ تقریبا مختلفې ټکنالوژي لرو د شمسي تختو، چې مثلا لکه څنګه چې ما په مخکیني ویډیو کې تاسو ته تشریح کړی وو چې موږ 3 ټکنالوژي عموما لرو. څه هم په دې وروستیو کې زیاتې ټکنالوژي بازار یا مارکیټ ته راغلي دي، خو عموما دغه 3 ټکنالوژي خورا مشهورې ټکنالوژي دي، لکه ما چې درته وویل چې یو یې مونو کرسټلیان، بل یې پولو کرسټلیان او یو یې تین فلم ټکنالوژي ده، چې دغه 3 وړ یې په نړۍ کې خورا مشهورې ټکنالوژي دي. چې له دغه 3 ټکنالوژیو څخه یې موږ دغه 2 ټکنالوژي څه شي دي په کورونو او دفترونو کې استعمالوو، چې یو یې مونو کرسټلیان ده، بل یې پولو کرسټلیان ده. مونو کرسټلیان لکه څنګه چې ما درته وویل چې مونو په معنا د یو یعنې د دغه ډول شمسي تختو په حجرو کې یا د ساختماني جوړښت له نګاه څخه د دوی په حجرو کې چې ده له یو کرسټال څخه کار اخیستل شوی ده، نو ځکه ورته مونو کرسټلیان وایي. دغه مونو کرسټلیان شمسي تختې په تور رنګ باندې بازار ته راځي، لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې وینئ تور رنګ لري. د برق د تولید له نګاه څخه خورا ښه برق تولیدوي، یعنې د برق د تولید مسؤلیت یې بیخي زیات ده، او د قیمت له نګاه څخه دا یو څه قیمته دي نسبت پولو کرسټلیان ته. اوس راځم دوهمې ټکنالوژي ته چې موږ تاسو یې په خپل کور او دفتر او دغسې نورو ځایونو کې استعمالوو، چې دا ټکنالوژي د پولو کرسټلیان په نامه یادېږي، چې دا په نیلي یا شین رنګ باندې راځي، لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې وینئ چې دې ډول ټکنالوژي ته پولو کرسټلیان وایي. پولو په معنا د زیاتو، یعنې د دې ډول ټکنالوژي د معنی جوړښت کې دغه حجرو کې یعنې دا ډول ټکنالوژي د حجرو په جوړښت کې چې دي له زیاتو کرسټلیان څخه چې دي استفاده کېږي، نو ځکه هم د دې رنګ نیلي یا شین معلومیږي. چې دا ټکنالوژي یا دغه نوع شمسي تختې چې دي چې شین نیلي رنګ لري د پولو کرسټلیان په نامه یادېږي، او د برق له نګاه څخه کم برق تولیدوي نسبت مونو کرسټلیان ته، چې د نرخ له نګاه څخه هم ارزانه دي. نو عموما موږ دغه 2 ډوله ټکنالوژي لرو، چې یو یې مونو کرسټلیان لکه څنګه چې ما درته وویل چې تور رنګ لري او د ساختماني جوړښت له نګاه څخه د دوی په حجرو کې له یو کرسټال څخه کار اخیستل شوی ده، ځکه ورته مونو کرسټلیان وایي، او د نرخ له نګاه څخه قیمت د نسبت په پولو کرسټلیان ته. پولو کرسټلیان چې شین یا نیلي رنګ لري د پولو کرسټلیان په نامه یادېږي. پولو په معنا د زیاتو، یعنې د دوی د ساختماني جوړښت کې د دوی په حجرو کې له زیاتو کرسټال څخه کار اخیستل کېږي، ځکه ورته پولو کرسټلیان وایي، چې د نرخ له نګاه څخه ارزانه دي او د برق له تولید نګاه څخه کم برق تولیدوي، چې دا د دوی ترمنځ توپیر ده. نو په همدې اساس باندې تاسو کولی شئ چې دغه 2 ټکنالوژي ستاسو د ضرورت په اساس باندې انتخاب کړئ. یعنې که تاسو د پیسو له نګاه څخه ګورئ، تاسو کولی شئ پولو کرسټلیان انتخاب کړئ. که دلته زیات فکټورونه موجود دي، باید تاسو زیات فکټورونه نور هم په نظر کې ونیسئ. مثلا ځینې خلک دې په کورو کې یا د بام پر سر باندې
باندې ډیر کم ځای لري نو هغې دپاره بیا مونوکرسټلیان خورا ښه کار کوي ځکه چې مونوکرسټلیان زیات برق تولیدوي نو که دوی چیرې 15 شپږ اووه لس دانې واخلي او هغه مشخص ځای کې ځای پر ځای کړي نو دوی به په زیاته کچه باندې برق ترلاسه کړي نو دلته زیات نور فکټورونه دي د ځای شتون دی یعنې تاسو څومره ځای او ساحه لرئ چې مثلا له دې نګاه څخه ستاسو اقتصادي سویه هم باید په نظر کې ونیول شي خو عموما دغه دوه نوعه ټکنالوژي موږ لرو چې دغه موږ په دفترونو کورونو کې کاروو چې مونوکرسټلیان یو څه قیمته دي د برق له تولید له نګاه څخه ښې دي او همدارنګه د یو بل فکټور چې خورا مهمه نکته ده هغه د حرارت درجه ده لکه څنګه چې ما درته وویل د حرارت د درجې له نګاه څخه شمسي تختې چې دي د حرارت درجه چې ده د شمسي تختې د برق په تولید خورا اغیزې لري نو که چې وی حرارت درجې په زیاتوالي سره یا یو سانتیګریډ درجې په زیاتوالي سره تقریبا 0.1 ملي واټ برېښنا چې ده ضایع کېږي او همدارنګه 0.3 وولټه شاوخوا ولټیج له لاسه ورکول کېږي چې او تقریبا 0.3 شاوخوا یا 0.5 ملي امپیره کرنټ چې د زیاتېږي چې دا څه شی ده دا څه شی دا د حرارت د درجې اغیزې دي پر شمسي تختې د برق په تولید باندې نو په هغه منطقو کې چې هوا ګرمه وي هغلته باید هغه شمسي تختې موږ تاسو استفاده کړو چې هغې د حرارت یا د حرارت د درجې کوپیشنټ یا ظریف یې چې وي لوړ وي یا په بله اصطلاح باندې چې هغلته لیکلي وي ورباندې چې دا له دومره حرارت درجې پورې چې ده دومره برېښنا ضایع کوي که چیرې کمه برېښنا ضایع کوي نو هغه چې دی هغه شمسي تختې زموږ ستاسو لپاره بهترین شمسي تختې دي چې په دې کې مونوکرسټلیان خورا ښه ټکنالوژي ده او دا په زیات حرارت درجو کې چې دی خورا ښه کار کوي او زیات برق تولیدوي چې دا د برق له نګاه څخه ښه دي خو د قیمت له نګاه څخه یو څه قیمت دي دوهمه نکته د شمسي تختو په اخیستلو کې د شمسي تختې کمپنۍ ده یعنې دا د کوم برانډ ده یعنې دا د کومې مشهورې کمپنۍ څخه دي نو موږ په نړۍ کې خورا زیاتې مشهورې کمپنۍ لرو د شمسي تختې د تولید لکه کاناډایي کمپنۍ دي جرمنۍ کمپنۍ دي جاپاني کمپنۍ دي او دغسې نورې کمپنۍ دي چې د لوم سولر په نامه یادېږي د ایل جي کمپنۍ په نامه یادېږي همدارنګه د سن پاور کمپنۍ په نامه یادېږي او دغسې نورې مشهورې کمپنۍ موږ لرو نو کله چې تاسو یو شمسي تخته اخلئ دغه کمپنیو ته یې هم په نظر کې نیسئ چې دا له کومې کمپنۍ څخه دي چې دا هم یو مهمه نکته ده د شمسي تختو په اخیستلو کې درېیمه نکته د شمسي تختې ډاټا شیټ ده یا د شمسي تختې پر شا باندې کوم مشخصات چې لیکلي وي دا هم خورا مهم رول لري د شمسي تختې په انتخاب کې په دغه ډاټا شیټ یا دغه سپیسیفیکیشن چې ورته وایي یا په دغه مشخصاتو کې چې دي ټول هغه معلومات لیکل شوي وي چې نوموړی شمسي تخته څومره ولټیج تولیدوي څومره کرنټ او څومره پاور یا واټس ورکوي نو تاسو کولی شئ چې دغه شمسي تخته دغه مشخصات وګورئ او وروسته له کتلو څخه تاسو باید په همهغه ځای کې چې تاسو یې رانیسئ دورې تاسو باید څه شي کوئ د دغه هر یو مشخصات اندازه کړئ یعنی دورې د ملټیمیټر په واسطه باندې اندازه کوي د یو ټاکلي حرارت درجې په اساس باندې مثلا د هغې سیمې یا منطقې د حرارت درجې لاندې مثلا تاسو کولی شئ دغه اندازه کوي موږ دغه د شمسي تختې مشخصات چې دي پر دې باندې لیکلي وي د STC یعنی سټانډرډ ټمپریچر کنډیشن چې ورته وایي یعنی دا معیاري حرارت اندازې لاندې اندازه شوي مشخصات دوی ورکړي وي یعنی دوی ازمویلي وي دوی چې دا ایوریج یا هغه اوسط یې هلته لیکلی وي چې دغه نوموړې شمسي تخته حد اقل دومره ولټیج تولیدوي دومره کرنټ او دومره پاور ورکوي نو تاسو دغه ټولې اندازې دورې په هغه دکان یا شرکت کې چې کله رانیسئ دورې د یو ټاکلي زاویې په اساس باندې نوموړې شمسي تخته لمر ته کښېږدئ او هر حرارت هر اندازه یې ځان ته وګورئ وروسته تاسو ځان اطمیناني کړئ چې کومه کمپنۍ زیات برق ورکوي او د سیمې د حرارت لاندې چې مثلا د هرې جغرافیه په اساس باندې هر ځای حرارت فرق لري مثلا په کندهار کې د حرارت درجه لوړه وي نسبت د شمالي ولایتونو ته مثلا په ننګرهار کې یو رقم حرارت درجه ده په کندهار کې بل رقم ته ده او په دغسې نورو ولایتونو کې بیا د هوا حرارت درجه بل ده یعنې دا د جغرافیایي موقعیت پورې اړه لري نو تاسو کله چې کوم ولایت کې د کوم شرکت څخه تاسو دغه شمسي تخته اخلي نو تاسو باید دورې دغه ټول هغه مشخصات یې باید وګورئ او چک یې کړئ د ملټیمیټر په واسطه باندې چې آیا دغه هغه چې دوی ورباندې لیکلي دي هغومره اندازه ورکوي هغه د ولټیج ده هغه که د کرنټ ده هغه که د پاور ده
نو کله چې دا تاسو چیک کړله حد اقل لږ کم زیات پکښې راځي خو مثلا چې زیات کموالی پکښې رانشي نو تاسو باید دې نکتې ته چې متوجه اوسېږئ چې دا درېیمه نکته چې وه یو شمسي تختې ډاټا شیټ یا هغه مشخصات چې د هغې تختې پر شاوخوا باندې لیکلي وي تاسو یې باید دورې چیک یعنې د دې چیکول مخکې له رانیولو څخه چې ده مهم ده. څلورم د شمسي تختې دغه فزیکي جوړښت هم په نظر کې باید تاسو ونیسئ. د فزیکي جوړښت کې تقریبا 3 نکتې تاسو باید په نظر کې ونیسئ. لومړی نکته دغه د شمسي تختې شیشه ده. دغه شیشې چې دي موږ یو مخصوصې شیشې دي دغه شمسي تختې لپاره جوړېږي. د دغه شمسي تختې شیشه چې ده دا یو مخصوصه شیشه ده چې دې ته د ټیمپر شیشه وایي. نو تاسو دغه شیشه چک کړئ چې آیا دغه شیشه خو به کومه عادي شیشه نه وي کومه چې موږ تاسو یې د کړکیو دغسې نورو ځایونو کې استفاده کوو. نو دغه مخصوصه شیشه د ټیمپر په نامه یادېږي چې دا زیات پراخه کچه باندې د برق د لمر وړانګې ته اجازه ورکوي تر څو تر دې تېر شي او په زیاته کچه باندې چې په برق تولید شي یو او دوهمه دا خوبي ده چې دا دغه د لمر وړانګې بیرته منعکس کوي نه یعنې زیات د لمر وړانګې جذبوي چې دا او درېیمه نکته یې دا ده د درېیم خصوصیات د دې شیشې دا دي چې دا په اسانۍ سره ماتېږي نه که چیرې ماته هم سي دا په ډېرو کوچنیو ټوټو باندې چې ده تبدیلېږي یعنې انسان ته ضرر نه رسوي یعنې موږ تاسو د زخمي کېدو یا د ټپي کېدو لامل نه کېږي که چیرې یو شمسي تخته پر موږ راولوېږي یا هم له لوړ ځای څخه له لوړې سطح څخه پر چا باندې راولوېږي نو هغې ته په هغه کچه باندې ضرر نه رسوي لکه څنګه چې یو عادي شیشه یو انسان ته ضرر رسوي. نو دغه په ساختار یا په دغه جوړښت کې دغه لومړۍ نکته هم مهمه ده. راځم دوهمه نکتې ته چې دا هم په فزیکي جوړښت یو شمسي تختې کې شته مهمه ده. هغه د دغه شمسي تختې دغه چوکاټ ده. که تاسو لیدلی وي یو شمسي تخته شاوخوا یو المونیم چوکاټ لري نو دغه المونیم چوکاټ که تاسو باید وګورئ چې دا د المونیمو څخه جوړه ده له مسو څخه جوړ ده یا دا له کومې اوسپنې څخه جوړ ده نو دا بهترین یې هغه ده چې دا باید له المونیم څخه باید تشکیل شوی وي. نو دغه ته هم باید تاسو چې شوی متوجه اوسېږئ. درېیمه نکته شمسي تختې پر شا که تاسو وګورئ یو جنکشن باکس ده. په دغه باکس کې 2 وایرونه له شمسي تختې څخه راوتلي وي. دغه جنکشن باکس باندې موږ یو نمبر لرو د IP 8 نمبر باندې. نو تاسو دغه وګورئ که دا IP 8 وي خو دا بهترین جنکشن باکس ده چې IP 8 په دې معنی یا دغه کوډ په دې معنی دی چې دغه د اوبو ضد خاصیت لري یا واټر پروف ده یعنی تاسو د مینځلو او د باران په وخت کې و دغه جنکشن ته اوبه نه ورسي. نو که چیرې دغه IP 8 نه وي شاید د اوبو یا وینځلو په وخت کې که چیرې دغه جنکشن ته اوبه ورسي نو بیا دغه شمسي تخته شاټېږي چې دغه موږ تاسو ته اقتصادي یا مالي زیان رسوي. نو په دې حساب باندې تاسو دغه نمبر ته هم ګورئ. نو هغه شمسي تخته تاسو باید رانیسئ چې هغه IP 8 نمبر ولري یعنی IP 8 باید تاسو راننیسئ ځکه چې هغه واټر پروف نه دي هغه د اوبو ضد خاصیت نه لري. نو تاسو باید چې راننیسئ ځکه چې د باران یا د اوبو پر وخت یا د وینځلو پر وخت باندې هغې ته اوبه ورځي نو ځکه موږ باید تاسو له دې څخه چې وکړو تاسو باید راننیسو. او بله نکته دا ده چې دغه وایرونه چې له دغه شمسي تختې څخه راوتلي دي دغه په دغه سرونه یا ټرمینلونه چې دي دغه باید یو مخصوص کنکټرونه لري چې یو له بل سره ډېر ښه وصل کېږي چې باید دغه په داسې چې دا باید داسې شکل سره وي چې یو له بل په داخل کې یو له بل سره داسې وصل سي چې هغې ته اوبه ورنسي چې دغې نکتې ته هم متوجه اوسېږي چې دغه 3 نکتې یې د یو شمسي تختې په فزیکي جوړښت کې خورا رول لري چې تاسو باید ورته متوجه اوسېږئ. 5مه نکته د یو شمسي تختې قیمت لکه څنګه چې ما درته وویل چې موږ 2 ټکنالوژیانې لرو چې یو د مونوکرسټلیان په نامه ده یو د پولوکرسټلیان په نامه ده. مونوکرسټلیان نسبت پولوکرسټلیان ته یو څه زیات قیمت لري او د برق له نګاه څخه زیات برق تولیدوي. نو دغه نرخونه هم تاسو باید په نظر کې ونیسئ چې تاسو کم نرخ څو نوع ټکنالوژي دي کومې کمپنۍ څخه دي نو په دې اساس باندې تاسو هغه مناسب نرخ تاسو لپاره چې ده چې هم د برق له نګاه څخه شوي هم د نفت له نګاه څخه شوي باید تاسو انتخاب کړئ. او 6مه نکته دا ده چې تاسو باید د یو شمسي تختې وارنټي یا تضمین باید په نظر کې ونیسئ. په نوره نړۍ کې چې دي تقریبا یو شمسي تخته چې 25 څخه نیولې تر 10 کاله پورې تضمین ورکوي یعنی دغه شمسي تختې چې دي دا تقریبا 25 څخه تر 10 کاله پورې کار کوي. یو ښه کمپنۍ یو ښه ټکنالوژي د شمسي تختې چې ده هغه تر
د 25 څخه تر 30 کاله دوام پیدا کوي. نو تاسو باید له داسې یو شرکت یو کمپنۍ څخه دغه شمسي تختې رانیسئ تر څو تاسو ته یو تضمین درکړي چې ګواکې دغه شمسي تخته تاسو ته د 25 څخه تر 30 کاله پورې چې دی کار کوي. که چیرې په دغه جریان کې دا خراب شي دوی باید د دې تضمین درکړي چې دوباره تاسو ته تبدیل کړي یا یې هم تاسو ته دوباره ترمیم کړي. چې دغه نکتې ته هم متوجه اوسئ مخکې له دې چې تاسو دومره پیسې ضایع کوئ یا هم پیسې مصرفوئ یا سرمایه ګذاري کوئ یا د خپل کور یا دفتر دپاره یو لوی سولر سیستم فعاله کوئ. نو دغه چې دا خورا مهمې نکتې دي. دغه یو څو مهمې نکتې وې چې ما له تاسو سره شریکې کړې دي د سولر شمسي تختې د اخیستلو په وخت باندې مثلا تاسو باید په پام کې ونیسئ. دغسې نورې نکتې هم دي، مثلا مهمې نکتې هم باید تاسو په نظر کې ونیسئ. خو دغه یو څو چې ما تاسو ذکر کړي دا خورا مهمې دي. مخکې له دې چې تاسو شمسي تختې رانیسئ دغه یو څو نکتې تاسو باید په نظر کې ونیسئ چې تاسو سره به د شمسي تختې په اخیستلو او انتخابولو کې خورا مرسته وکوي. چې دا یو څو مهمې نکتې د شمسي تختې د رانیولو پر وخت باندې چې باید تاسو یې په نظر کې ونیسئ. خدای دې وکړي چې تاسو یو څه ورڅخه زده کړي وي یا له تاسو سره مرسته وکوي. نو دغه معلومات له خپلو دوستانو ملګرو سره شریک کړئ تر څو دغه معلومات زیاتو خلکو ته ورسیږي او همدارنګه زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو دې ته ورته نورې ویډیوګانې ترلاسه کړئ. ډېره مننه دوستانو، ښه وخت ولرئ.